سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړو چې د ایگزیکټ سیستم له اصلي پاڼې سره یا ډاشبورډ سره لا ډیر آشنا شو او دغه برخه لا ډیره وپیژنو. د دغه چارې د پیل لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم خلاصو او وروسته خپل ډیټابیس ته ننوځو. کله چې تاسې ډیټابیس ته ننوځئ له داسې یو پاڼې سره به مخامخ کیږئ چې دا عمومي پاڼه یا ډاشبورډ دی. په ډاشبورډ کې دوه مهمې برخې وینئ، اصلي پاڼه او د معاملاتو پاڼه. د معاملاتو برخه کې ټول هغه معاملات چې په بیلابیلو برخو کې لکه حوالهجات یا روزنامچه ثبت شوي دي لیدلی شو. د معاملاتو د برخې د لا ښه پیژندلو لپاره یوه جلا ویډیو موږ برابره کړې ده چې تاسو یې په پورتني لینک باندې کتلی شئ. اوس بیرته اصلي پاڼې یا ډاشبورډ ته راځو. دلته په لومړي نظر کې تاسې نیټه او وخت وینئ. نیټه هم په هجري شمسي او هم په میلادي ډول ښودل کیږي. دلته بیا د تازه کولو یا ریفرش بټن شته چې د کلیک کولو سره پاڼه تازه یا اپډیټ کیږي. اسعارو برخه کې بیا کولی شئ چې د بیلابیلو اسعارو نرخونه نوي کړئ یا یې تازه کړئ او همداراز کولی شئ چې یو نوې کرنسي هم سیستم ته ور ډیره کړئ. که غواړئ نوي اسعار زیات کړئ تنظیماتو ته لاړ شئ، نوي اسعار باندې دلته کلیک وکړئ او د اسعارو نوم په انګلیسي او وروسته په سیمایزه ژبه باندې ولیکئ، د پیر او پلور نرخونه وټاکئ او په ثبت باندې کلیک وکړئ. په لاندنۍ برخه کې بیا د نن ورځې معاملات ښودل کیږي. دلته کولی شئ د روانې ورځې حوالې، تادیه شوې او پاتې او صادره او وارده معاملې وڅارئ. نور هم لاندې مختلف حسابونه وینئ، د پیرودونکو حسابونه، د صرافانو، شرکتونکو، کارونکو او د لګښتونو یا مصارف حسابونه. وروسته د خزانې برخې ته داخلیږو. په دې برخه کې تاسې کولی شئ د بیلابیلو اسعارو کریډټ، ډیبټ او بیلانس ووینئ. د خزانې بشپړ ښوونیزه ویډیو هم شته چې په پورتني لینک باندې کتلی شئ. د ګټې حساب برخه کې هغه ټول معاملات ښودل کیږي چې له لارې یې ګټه ترلاسه شوې وي. بیا بیرته ډاشبورډ ته راګرځو او د ناادا حساب برخې ته داخلیږو. دلته هغه حوالې ښودل کیږي چې موږ ته راستول شوي خو تر اوسه اخیستونکي ته نه دي سپارل شوي. د منتظري حساب بیا هغه حساب دی چې حواله ثبت شوې خو تر هغه وخته اجرا کېدلی نشي چې مدیر یا رئیس یې تایید نه کړي. دلته بیا د نامعلوم په نوم باندې یو حساب لرو. د هغو معاملاتو لپاره کارول کیږي چې یوه خوا یا سرچینه یې معلومه نه وي. دا ډول معاملات پر خزانه اغیز نه لري. مثلا که روزنامچې برخې ته لاړ شو او معاملاتو کې لکه حساب، جمع او بنام داخل کړو، درک کلیک کړو او نامعلوم حساب وټاکو، دا معامله به د نامعلوم حساب برخه کې ډیره شي. دلته بیا د فعالیتونو په نوم یوه برخه شتون لري. په ایگزیکټ سیستم کې معاملات مستقیم نه حذفیږي یا ډیلیټ کیږي. کله چې یو معامله غواړو ډیلیټ یا پاکه کړو، لومړی دا معامله د فعالیتونو برخې ته ځي. هلته کولی شو معامله په دایمي ډول ډیلیټ کړو یا یې بیرته سیستم ته راوګرځو. دلته بیا وصل برخه شته. دغه برخه کولی شي موبایل یا بل کمپیوټر د اصلي سیستم سره وصل کړي څو اسناد او معاملات همغږي شي. د دې برخې لپاره هم ویډیو شته چې په پورتني لینک باندې کتلی شئ یا زموږ په دغه چینل کې کتلی شئ. په ایگزیکټ سیستم کې دلته د اشکال په نوم باندې هم یوه برخه لرو چې چمتو شوي قالبونه پکې شته او موږ یې چاپ کولی شو. د مثال په ډول باندې د کاري ساعتونو اطلاعیه. بله برخه بیا د تایید په تمه یوه برخه ده. هغه معاملات دلته ښودل کیږي چې کارونکو ثبت کړي وي او د مدیر د تایید لپاره انتظار باسي. دلته بیا د ایگزیکټ فایلونو په نوم باندې یوه برخه لرو چې دلته کولی شئ اسناد لکه د تذکرې عکس له موبایل څخه سیستم ته انتقال کړئ چې د دې برخې لپاره ځانګړې ویډیو لرو او تاسو ویډیو لارښود دی په پورتني لینک باندې یا زموږ په چینل کې کتلی شئ. دلته بیا یوه برخه د ریمایندر یا یادونې برخه هم لرو. د یادونې لپاره کولی شو چې یوه خبرتیا تنظیم کړو. مثلا موږ غواړو په 3:30 بجې باندې یوه معاملې ته بیا کتنه وکړو او باید سیستم موږ ته دغه یادونه وکړي. نو په دغه ډول باندې تنظیمولی شو. میانګین یا اوسط د اسعارو د پیر او پلور اوسط نرخونه ښایي. د دې برخې لپاره هم لینک باندې کولی شئ کلیک وکړئ. په پورته لینک کې موږ ویډیو ورته جوړه کړې ده. ویډیو کتلی شئ یا هم زموږ په چینل کې کتلی شئ. ناشریک شوي یا هغه معاملې چې تر اوسه چاته لیږدول شوي نه دي، دا یوه بله برخه ده. کولی شئ معاملات د واتساپ له لارې واستوئ، معامله خلاص کړئ، شریکولو تڼۍ باندې کلیک وکړئ او پیغام تنظیم کړئ او واستوئ.
بله برخه بیا د متفرقه بل په نوم باندې لرو. د هرې معاملې لپاره پیرودونکي ته جلا بل چاپولی شو. د سرو زرو نرخونو او د تبادلې نرخونو کتلو لپاره دلته د طلا نرخ او د پانګې تبادلې نرخونه لیدلی شو. دا و د ایگزیکټ سیستم د عمومي پاڼې یا داشبورډ پیژندنه. هیله ده چې له دې ویډیو مو ګټه اخیستې وي او له ایگزیکټ سیستم سره لا ښه بلد شوي اوسیږئ او ایگزیکټ سیستم تاسو سره ستاسې کاروبار په مالي مدیریت کې مرسته وکړي. زموږ چینل وڅارئ، انشاءالله چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به تاسو ته مفصل د نورو برخو په تړاو هم معلومات درکړو. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.